دا محرم کې ودونه کول دا جایزه دي کیا؟ خبره داسې ده چې محرم چې دا خو ډېره محترمه میاشته ده، ډېره مکرمه میاشته ده. په دې کې ودونه نه کول ولې دا زموږ خلک نه کوي؟ علیحده زما ډېر ښه ملګري سته چې هغه مطلب شادي حالونه لري، دا د ودو چې کوم مطلب سیزن دی، په دا شپو کې د دې هغه سیزن چې دی هغه آب سي، هغه ختم سي، دا الله سورجي یا بلکې دا میاشت ټوله چې د دوی ودونه مدونه نه کېږي. ولې نه کېږي؟ زموږ خلکو خاص کر زموږ د سپین سرو یا زموږ د پخواني سپین ږیرو دا خیال دی چې دغه میاشته کې دوې خبرې سته. یا خو خبره دا ده چې دا میاشته چې د العیاذ بالله ډېره لویه منحوسه میاشته ده، نو لهذا د دې میاشتې د نحوست ته و چې موږ واده نه پکې کوو. نو که ته دا وایې چې دا ډېره منحوسه میاشته ده العیاذ بالله، نو دا منحوسه میاشته چې تا یاده کړې ده ولې؟ الله نه دی ویلي، د الله رسول نه دی ویلي، قرآن نه دی ویلي، حدیث نه دی ویلي، سنت نه دی ویلي، اجماع د علماو نه دی ویلي، قیاس نسته په دې حواله چې یو سړی د په محرم کې واده نه کوي. نو بیا تا څنګه دا خبره وکړله؟ او بیا د الله رسول فرمایي ناسیت نه دی، ناسیت په اسلام کې نسته. ګوره نیکپالي سته، بدپالي نسته. نیکپالي دا معنا د سهار ته راووتلې دوکان دې خلاص کړي، یو نیک سړی رالی، یو یتیم رالی، کونډه رالی، یو غریب رالی، لتا یو شی واخسته او یاره ماشاءالله بس پر الله ګران و حافظ و عالم مجاهد و تبلیغي و ښه سړی و، ګوندې الله رب العزت به زما ټوله ورځ چې د هغه برکتمنه کړي. دا نیکپالي سته. یا پر لارې باندې روان وي بس یو ځای درسه ورک سولو، بیا چا څه پوښتنه وکړه هغه یو ډېر ښه نوم در واخیستی، نو تا ول او ماشاءالله څنګه ښه اسانه نوم سو، ښایسته نوم سو. نیکپالي سته، بدپالي نسته. یو سړی وایي یاره سهار وختي دی دوکان مې خلاص کړی نه دی، ته بیا په پور باندې شی غواړې. زموږ دوکانداران څه وایي؟ ته بیا رالې په پور شی غواړې، یا سهار وختي بیا ما دوکان خلاص کړی نه دی، ته بیا رالې شی واپسوې. وروره دا ورځ مه راخرابوه. دا خبره په اسلام کې نسته، بالکل یوه ذره نسته. او عجبه خبره دا ده تر نورو میاشتو په دغه محرم چې کومه میاشته د عبادت ثواب زیات دی، چې دا کومه تیره میاشته وه چې دا خود مته یو خود حج مسله و حج خو ځان ته غټ عبادت دی، تر دغه میاشتې د لمانځه و د نفل و د ذکر و د اذکار و د استغفار و د تلاوت ثواب دغه د محرم د میاشت ثواب ورباندې زیات دی. ولې؟ دا محترمه میاشت ده. نو که چیرې یو